اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او دا د وندر شیر پلیمورا ویډیو ایډیټینګ شپږم نمبر ویډیو ده کو د دې نه مخکې تاسو زموږ سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ نو سره سبسکرایب کې په هغه باندې د یوټیوب اردن کورس د فوټوشاپ او د ویډیو ایډیټینګ خو په دې وخت تاسو ګورئ صحیح ده جی نو راځي چې پلیمورا اوپن کو صحیح ده جی پلیمورا هو ما د وړومبي نو اوپن کړی وه چې تاسو ټیم ځای نشي صحیح ده جی د دې نه مخکې موږ د فایل ایډیټ او ایکسپورټ د مینیو باره کې مو خبره کړو ورپسې مو چې د میډیا باره کې خبره کړو چې تاسو به څنګه دا اپشن دي دا به تاسو څنګه ورک کوي تاسو ته به د دې پته لګېدلي انشاءالله اوس په تاسو پوهېږئ صحیح ده جی اوس خبره کوو د لیر صحیح شو جی دا ټایم لاین دی او لیر ورته وویل دا یو ټایم لاین دی دا دې چې راوندي لیر چې په دې کې دا چې کوم د سپین او دا تور لګونته ګری کلر کې کړ دا لیر دی صحیح شو جی دا د دې دا لیر دی نو په دې کې زه یو ویډیو امپورټ کوم صحیح شو جی دا یو ویډیو مې امپورټ کړه دلته کې رااله اوس دلته کې دې لیر کې چې دا کوم لیر دی کو دا تاسو په دې کې دا چې ورکوټ کوئ نو دا زوم اوټ کیږي دا زوم اوټ کیږي او دا زوم ان کیږي د دې کې نوم تاسو دا کولی شئ زوم اوټ شو دا زوم شو دا زوم اوټ شو دا په دې کلیپ اثر نه پریوزي خو بس د اوږد کی او د نور کوټی کیږي کو تاسو بعد ټیم کې چې کوم دی یو خاص لکه سکند په سکند کټ کول کوي نو هغه تاسو په دې کې چې دا به زوم کوي نو هله به کیږي کو دا نه زوم کوي نو بیا پکې ور کوټی کلیپ تاسو نشئ کټ کولی شئ شو جی دا چې کوم دی دا خپل نارمل سیس ته لاړه چې کوم نارمل سیس دی شو جی ورپسې دا د میوزیک ته چې دغه کوم اډیو دی ته په دې باندې د اډیو خپل اډیو چې ستا دی دغه ته میکسینګ کولی شي دغه د نه سیټ کولی شي صحیح شو جی نو د دې مین خبر چې د دې لري من کوله دا مین د ویډیو لیر دی په دې باندې چې زه ډبل کلیک کوم نو دلته کې ماته دا یو وینډو کولو شو دا اپشن راغی صحیح جی په دې کې لومبي لیکل دي روټیټ څه ته وایي جی تاول ته و چې د خپل ویډیو چې دا تاسو کته شي دا سکرین دی تاسو ګورئ زه دا روټیټ کوم یو طرف ته شو بل طرف ته شو بیا ته شو دا تاسو روټیټ کولی شئ صحیح شو جی دلته کې چې دی دا فلپ هوریزونټل او ورپسې ورټیکل دی صحیح شو جی فلپ ورټیکل ته د دې ویډیو چینج کولی شئ میرر چې کوم افیکټ مطلب لکه په شیشه کې چې څنګه ښکاري دا زه ګورم چې الټه ښکاري دا د مطلب هغه میرر افیکټ دی ورټیکل هوریزونټل چینج کولی شئ دی دا لاندې باندې الټه کیږي او دا دلته کې دا په پلانو باندې دی الټه پلټه کیږي صحیح شو جی ورپسې چې کوم دی کنټراست دلته کې کنټراست دی صحیح شو جی اوس په دې ویډیو د دې لپاره زه یو بل ویډیو امپورټ کوم دا زه ډیلیټ کوم ورپسې دا یو کلیپ دی دا مې اډ کړ صحیح دی جی اوس ورپسې په دې ډبل زه کلیک کوم نو دلته کې تاسو ته په دې ویډیو ته ګوره تاسو په خبر باندې په دې کې چې کوم کنټراست مختلف کوم کلر چې دي مختلف کنټراست مختلف چې کوم کلرونه دي په دې ویډیو هغه چینج کیږي په نور ویډیو تاسو کته چې په دې ویډیو سره اثر نه ورځي چې کوم دا کلر دی نه مختلف دی په دې اثر ورځي نور ویډیو دونه خاص اثر نه ورځي ډیر سیده جی خو چې دې کله ویډیو کوالټي ډیر ایچ ډي نو بیا ډیر ښایسته کار کوي چې کله ویډیو کوالټي ایچ ډي نی نو بیا دونه کار نه کوي تاسو دې ویډیو ته کته شي په دې باندې زلګ دا سچوریشن چې دی دا کلر چې د افیکټ په دې باندې پلی کوم بهر خال دام د کلر افیکټ دا څنګه کار کوي دام د تخیم خو تاسو دونه فتوی چې په دې کې دا کم کلرز دي کنه دا لایټینګ چالو کې دا نور د دې دا رڼا چې د تیشي مطلب دا گرین دی نو گرین په دې کې سی واشي کو دا بلیک ته بلیک په کې سی واشي کو دا د کې یلو دی زیړ نو دا سی واشي څه شو جی ورپسې برایټنس دا اورال چې دی په ټول ویډیو باندې اثر کې ټول ویډیو باندې رڼا کمی او زیاتی صحیح شو جی ورپسې چې کوم دی دا د کلر د باره کې دی چې په دې کې کوم کلرونه مین دي دا غي کلرونه مختلف بدلی چې کوم لکه د کلر تاسو کې ځل دی نو دې باندې به ډایرک اثر ورځي د دې به دا کلر ډایرک بدلیږي قشانت کې به نه صحیح شو تاسو په دې باندې خپل کلر بدلول شي بعد ټیم کې د افیکټ تاسو اپلای کول شي مطلب لکه دلته کې ما دا راوسته دا به کټ کو ورپسې مې دا داسې کړ دلته مې بیا کټ کړ او په دې باندې دلته کې زه کلر
دا قدر مې که صرف پته درته ولیکي. صحیح شو جي. تاسو کتلی شئ نو دلته کې چې زیات دلته کې واړه کټینګ وکړي ته دلته کې دا ویډیو کټ کړو دا افیکټ په دې باندې اپلای کولی شي. صحیح شو جي. زه بیا ځم خپل اوریجنل ویډیو ته دا اوریجنل ویډیو. صحیح شو جي. نو اوس په دې کې چې دی انهانس چې تاسو ته ما ویلو دا په دې ویډیو باندې اثر غورځي دا یو څیز غټوي کار کوي. تاسو کتلی شئ په ویډیو تاسو مخکې ما دې باره کې ویلو. ورپسې لاندې د سپیډ خبره ده ته یو ویډیو له سپیډ سیوا کولی شي. کله چې مونږ سلو موشن کوو نو دا مونږ دې طرف ته راوړو نو د ویډیو سپیډ کم شي. زه ویډیو پلی کوم نارمل دا خو تیز روان دا خو څو څه دي دا سپیډ کم کمه نو دلته کې به تاسو ته د دې سایز هم پته لګي چې سایز بیا ورکوټي کېږي. صحیح شو جي. اوس سایز 6 منټ ته ورسېده. اوس سایز راکم شو. صحیح شو جي. سلو شو ویډیو سلو شو. نور هم سلو کوم دا ویډیو بعض ټایم کې چې دی سلو موشن دلته کې کوم لږ غونتې مطلب لږ غونتې فاټ باندې تاسو دلته کې سلو موشن لګوي دا به کټ کې دلته کې راشي بیا کټ کې نو په هغې پارټ باندې تاسو بیا سلو موشن دلته کې لګولی شئ. صحیح شو جي. او که ته بیا چې سپیډ کوم یم تاسو کتلی شئ سپیډ سره دغه شان ده چې دا خو ما په ټول د کلیپ باندې اپلای کوو تاسو په یو باندې لږ باندې اپلای کولی شئ. ورپسې چې کوم دی که نه دا بیل اپشن دی دا د پلی ویډیو فلپ چې کوم دی ریورس دلته کې ستا ویډیو بیا څه کېږي ریورس ته کنورټ کېږي. ستا ویډیو بیا په شا باندې رواني مطلب چې کله ته مخکې قدمونه اخلي ته ریورس په ولګې نو ستا ویډیو به په الټه طرف ځي شاته طرف ته به رواني. صحیح شو جي. تاسو کتلی شئ دا ته واپس چې کوم دا بیک سایډ ته روانه ده. صحیح شو جي. الټه یې کړم مخکې به داسې روانه وه او چې کله د افیکټ پلی شو دا په شاته روانه شوه. صحیح شو جي. دا ریورس افیکټ دی په دې کې دا زه واپس ریسیټ کوم. دغه خو شو. اوس تاسو ته زه د کلر لږ غونته کې چل ښیم چې تاسو به چې دا ویډیو چې دی چې دا څنګه صفحې سره کار کوي دا کلیپ به زه واخلم. صحیح شو جي. دلته مې دا کټ کړو ورپسې دا کلیپ زه بیا دلته کې راولم دا هم زه کټ کوم چې تاسو ته بیا صرف پېخچان پکې کېږي دلته مې راوسته دا مې هم کټ کړو. صحیح شو جي. دا هم ډیلیټ کوم دا هم ډیلیټ کوم او ورپسې به دلته کې لږ د دې نه یو کلیپ کټ کړم چې صرف اوس دا کلیپ ته زه دې خوا کوم لږ غونډه کې تاسو ته دې کلر ته کتلی شئ دلته کې د دې زه سیټینګ کوم لږ غونډه کې زه په دې برایټنس لږ سیوا کوم دا لږې په دې باندې برایټنس سیوا کوم. سیده جي. ورپسې دا کلر چې کوم دی سچوریشن د دې دا زه دا کلر چې دی د ګرینوالی پکې لږ سیوا کوم معمولي غونته ډېر نه تاسو په خپلو ویډیو ته ګوره هغه شانته کې بیا استعمالوي. صحیح شو جي. او کنټراست چې دی دا هم لږ معمولي غونته کوم چې ویډیو ډېر زیات نه چې لږ معمولي اثرات په هغې باندې وشته شو. نو تاسو کتلی شئ دا زما اوریجنل کلیپ دی دا اوریجنل کلیپ دی چې په دې باندې افیکټ نه دی پلی شوی په دې نه دی او په دې افیکټ پلی شوی دی. عمده کلیپ دی تاسو کتلی شئ رڼا ته په دې باندې د دې کلر ته کتلی شئ چې څونه خواري ته څه کوئ نو دونه به ستاسو په ویډیو باندې ډېر ښه افیکټ یې پلی کېږي او دونه به ستاسو ویډیو ښه راځي. صحیح شو جي. دا ورپسې دلته کې زه ګورم هماغه کلیپ دی تاسو د مخې مې کټ کړو هماغه کلیپ دی خو وجه څه ده مین دا خپل دی ورپسې هم دقې کې ته ګورئ جي دونه اثرات پې ورځېږي خو ما سره دا ویډیو چې دا د ایچ ډي کوالټۍ کې نه ده دونه صفایي سره ځکه نور نه ښکاري. صحیح شو جي. اوس ورپسې خو دا خو په دې تاسو ته پوه شوې چې کلر باره کې هم په دې څیز باندې پوه شوې. ورپسې اډیو دی ته دلته کې والیم ته د خپل ویډیو والیم سیوا کولی شي کمولی شي. سیده جي. دې سره چې کومه اډیو ده خپله هغه راغلی ته د هغې والیم سیوا کولی شي او کمولی شي. ورپسې فیډین مطلب دا دی چې کله ته ویډیو چالو کېږي نو एकदम یو کلیپ چې تاسو پلی کړئ نو एकदम چالو شي اواز پرې راشي یو کلیپ هغې چې په مزه لږ لږ تېز شي لکه یو سیکنډ 2 سیکنډ په مزه بیا ورو ورو تیزېږي او چې کله ختمیږي تاسو په دې چرته په ګانه کې تاسو ګورئ هغه په لومبي په مزه سیوا شي او بیا چې اخري څو سیکنډه پاتې شي نو ورو ورو کمیږي نو هغه دلته فیډین وي چې کله لومبي ویډیو کې ته چالو کړې نو دلته کې فیډ به ورکړي په مزه دا څه شي په مزه اواز په مزه یو څو سیکنډه په مزه بیا ورو تیزېږي.
صحیح شو جي. او چې کله پیډ آوټ ورکړې چې کله تاسو اخري کله تاسو دلته کې اډیو ختمیږي نو په مزه چې دی یو څو سکنډه کې هغه سلو شي او بیا ختم شي. نو د سره چې کوم د تاسو دا ویډیو چې دا اډیو دا ډېر سموث او ډېر په ښکلې طریقې سره انسان باندې بد نه لګي. نو دا یو ښه اپشن دی په دې کې. ورپسې پیچ دی. نو پیچ چې دی دا تاسو د اواز چې دی د په هغې سره غورځوي. صحیح شو جي. چې کله دلته کې تاسو دلته کې یو کلیپ امپورټ کوم ما سره نږدې چېرته پروت وي خو ما سره شته دی نه زه ورکړه دلته کې زه راولم دا یو په دې باندې پلی کوم. صحیح شو جي. تاسو دلته کې د دې فیچ کتلی شئ دا دی. اوس چې کله د دې فیچ په دې زه کلیک کړم او د دې فیچ زه بدل کړم اواز باندې اثر غورځېږي. چې کله خبرې نو په هغې باندې ډېر افني اواز په دې باندې جوړېږي. صحیح شو جي. ښه جي. ورپسې دلته کې چې کوم دا اپشن دی دلته کې تاسو خپل اواز باندې مختلف قسمه افیکټ پلی کولی شئ. دلته کې د ډانس د کلاسیک او دلته کې لو بیس او بیا چې مختلف قسمه افیکټ دي د اډیو دپاره تاسو دلته کې استعمالولی شئ. ورپسې دلته کې د ډي نوز دا ډېر ښه اپشن دی په دې کې چې کله تاسو په ویډیو کې د شرار راشي تاسو کله ویډیو ریکارډ کوئ نو په هغې کې د شرار راځي اډیو کلیپ کله نو تاسو ریکارډ کوئ یا ویډیو کوئ نو هغه چې کله تاسو خاموش شئ نو هغې کې شرار غونته کې راځي نو هغه په دې باندې هغې ته نوز وایي نو تاسو هغه دې نه په دې باندې ریموو کولی شئ. صحیح شو جي. چې کله تاسو په خپل کلیپ باندې کلیک کړئ دلته کې او ورپسې لکه دا زه دې نه چې بیل کړمه او که په دغې کې خو مي نو تاسو چې په دې باندې کلیک کړئ دلته کې نو دلته کې ریموو کولی شئ د دې نه نوزه. صحیح شو جي. هغه شرار د دې نه چې دی دلته په هغې باندې ختمیږي. صحیح شو جي. دې باندې هغه شرار هغه نوز چې دی نو هغه په دې باندې د اډیو نه ختمیږي. صحیح شو جي. تاسو په دې باندې ختمولی شئ. ورپسې دلته کې د دویم لیر خبر راغله دا خو مین افیکټ دی مطلب دا د مین ویډیو د په هغې باندې کار کوي. ورپسې چې کوم دا لیر دی دا وی آی پي لیر چې کوم دی دا څه کار کوي په دې لیر چې کوم افیکټ دی په دې زه ډبل کلیک کوم دا کولو شي. صحیح شو جي. په دې باندې په دې لیر چې دا مین ویډیو دا دوباره چې دا کوم لیر راځي دا د افیکټو لپاره دی. په دې کې چې کوم خپل افیکټ دی یو پکې استعمالو کوم فلټر دی پکې ور پلیر دا افیکټ په دې ځای کې استعمالېږي د دې ویډیو د پاسه اثرات غورځوي. صحیح شو جي. خو دلته کې چې کوم ډبل ویډیوګانو تاسو هم په دې باندې کولی شئ لکه مطلب ابا ته مخکې زه ښیم چې کوم دغه کېږي تاسو کتی شئ دی خو ګوره دا موشن په دې ما کلیک کړو زما دا ویډیو په موشن کې په تصویران هم تاسو پرېښودی شئ. صحیح شو جي. خو دا موشن دلته کې ته خپل کلیپ له موشن ورکولی شئ. صحیح شو جي. تاسو کتی شئ دغه شان تصویران تاسو مختلف قسم موشن دا تاسو ورکولی شئ د یو طرف نو د بل طرف نو دلته کې تاسو کتی شئ چې کوم کلیپ باندې تاسو کلیک کړي خو دا موشن زه په دې بره ویډیو نشم کولی دې له نه ورکولی کېږي صرف دې لاندې ځکه چې دا د افیکټو لیر دی په دې باندې مختلف قسمه افیکټ په دې ویډیو لګي. ورپسې دلته کې ایډوانس دی چې په ایډوانس کلیک کړئ دلته کې فلټر دی دا ماسک دی دا افیکټ دی. صحیح شو جي. نو راتلونکي ویډیو کې به زه په دې باندې خبره کوم چې دا څنګه کار کوي ځکه چې دا کې هم ډېر زیات ښه اپشن پراته دي چې په ډیټیل سره هغې باندې هم خبرې وکړم چې تاسو ته نور خو اسانه شي. نو میلاویږو بله ویډیو کې د الله په امان.